د شپې 3 بجې وې چې دروازه وټکېده. ورغی مې کړ چې څوک یې؟ وویل چې ملک الموت یم او راغلی یم چې ستا روح واخلم. وارخطا سوم، خولې راباندې راماتې سوې او هېڅ د تېښتې لاره مې نه لرله. ورته مې وویل خیر دی، لږ انتظار وکړه. 1 کال مهلت خو راکړه، 5 وخته لمونځ به په جماعت برابر کړم، روژې به ونیسم، حج به وکړم، بیا کمرم پروا نه لري. راته ویې ویل ستا لپاره نور فرصت نسته، همدا نن دې د اعمالو وروستۍ لحظې دي، اوس نو باید خپل انجام ووینې. ما که هر څومره د فرصت ورته وویل، خو ویل یې چې زه ستا د روح اخیستلو لپاره د الله تعالی لخوا مقرر سوی یم. دا زما صلاحیت نه دی، زه یوازې د الله جل جلاله امر پر ځای کوم. کله چې رانږدې سو راوغورځېدم او له خوبه ویښ سوم. بس له همغه وخته ټول لمونځونه په جماعت ادا کوم، روژې نیسم، حج مې وکړ او ژوند مې مکمل بدل سو. ای وروره، زه او ته همدا نن لا فرصت لرو. که د همدغسې واقعي حالت سره مخامخ سو، څه حال به مو وي؟ همدا نن لا د توبې موقع لرو. که همدا شیبه د الله تعالی سره روغه جوړه وکړو، انشاءالله چې هغه به راضي سي. ځکه نن د عمل ورځ ده بې له حسابه، خو سبا د حساب ورځ ده بې له عمله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.